نن زموږ عجیبه د افسوس حالت دی. زموږ او ستاسو معاشره ده، نه زموږ حال ستاسو سفټ دی نه ستاسو حال. نن زموږ په مزاجونو کې په خدای قسم دا درواغو داسې سرایت کړی دی لکه د انسان په بدنه کې چې وینه سرایت کړي، چې وینه د انسان په مزاج کې څنګه ګرځي، دا درواغ هم دغه رقم ګرځي. که د علماو مجلس دی، که د حاجانو مجلس دی، که د نارینهو مجلس دی، که د زنانو مجلس دی، که د مشرانو مجلس دی، که د کشرانو مجلس دی، په هغې کې درواغ په داسې شکل باندې رواج شوي دي. که ناست دی، که ولاړ دی، که په یو حالت کې دی، که په بل حالت کې دی، بس دی د خولې څخه همیشه د درواغو الفاظ. کله کله د یو چا د خوشحاله کولو په خاطر، کله کله د یو مجلس د تازه کولو په خاطر، کله د خپل ځان د معمولی ګټې و نفع په خاطر، او کله کله د خپل ځان د عزت په خاطر، چې هغې هیڅ نه یې کړي په دې خاطر چې زه عزت پیدا کړم، زه منصب پیدا کړم، زه په خلکو کې مشهوره سم او خلک ماته په ډېر لوړ سړي ووایي دا مې وکړو، دا مې وکړو، دا مې وکړو، دا مې وکړو. په حقیقت کې یو هم نه یې کړي. حالانکه د دې رواج په خاطر انسانانو بالکل د ګناهوالي څخه ایستلې ده. اوس خلک په معاشره کې درواغ بالکل پر ګناه باندې نه بولي، او دی باندې د انسان عقیده نه راځي، نه په دماغ کې د انسان دا خبره راځي چې دا به زما پر نیکو اعمالو باندې څه اثر لري، او زما د نیکو اعمالو دپاره به د تباهۍ او د هلاکت ذریعه ګرځي. نو ځکه درواغ دا بدترین عمل دی چې د کم سړي په زندگی کې درواغ رالو، که قصدنی، که د تفریح او د مذاق په شکلی، که په یو شکلی، که په بل شکلی، که د فایدې دپاره که بغیر د فایدې دپاره، چې د کم سړي په معاشره او په زندگی کې درواغ رالو، پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې څخه د مؤمن نوم کاټ کړی دی، د هغې څخه د مسلمان نوم کاټ کړی دی، د هغې بجای پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته د منافق لقب ورکړی دی چې آیت المنافق ثلاث، د منافق علامې درې دي. په هغې کې اولنۍ علامه د منافق دا ده چې هغې به درواغ وایي. ځکه الله تعالی مسلمانان پیدا کړي، الله تعالی د مسلمانانو په کورو کې پیدا کړي، الله تعالی زندگی د اسلام را نصیب کړې ده. د خپلې لږ بې احتیاطۍ په خاطر داسې نه چې د قیامت میدان کې د منافقینو په صفو کې راپورته کیږو. نو ځکه د درواغو څخه ځان کتل او دا د معاشرې بدترین عمل دی، دا د خپلې زندګۍ څخه لرې کول. ما مخکې درته وویل ټیک ده، د ضرورت ځایونه شته، لیکن په عامو حالاتو کې، په عامو مجلسو کې د دې خپلې ژبې سره احتیاط کول. چې کومه خبره د دې ژبې سره وځي نو هغې اول د دماغه سره شوه کېږي. یو ځل د دې ژبې پر ژبه د جاري کولو څخه مخکې دې خبرې ته کتل چې دې خبره کې حقیقت او رښتیا در کومه حده دي، او درواغ او په دې کې خلاف در کومه حده پورې دي. نو که رښتیا او حقیقت یې هغې در ژبه رایستل، او که درواغ او خلاف خبره یې برته د خپلې ژبې څخه لرې کول. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی دا په رښتونې طریقه کې تیره کړي، لکه څنګه چې الله تعالی مسلمانان او مؤمنان پیدا کړي. الله تعالی دې مې د قیامت میدان کې دغسې د اسلام او د ایمان په شکل او د هغې په ډلو کې راپورته کړي. الله تعالی دې دا څو مختصرې خبرې خپل دربار کې قبول وکړي.